چې د قرآن حدیث نه جوړ دی هغه دین منما په عقیده کې سلف صالحین منما دیم زما عزتمند مهمه خبره ده دې ته مخه متوجي شي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت او دغه احترام او دغه اکرام د پر یو معیار پکار دی زبر علیګم زبو ویمه د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه ده چې غي ته وی چې یا رسول الله را مدد شه یو سړی بده شي وي بل سړی به وي د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه ده چې دغه قبر ته د سجدي وکړي شي بل یو سړی به وي د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه ده چې دغه په نوم باندې نظر او منښت چې کوم دی ورکړي شي څوک بسوي زما عزتمندو د دې لپاره یو معیار پکار دی د دې لپاره چې کوم دی منګ او تاسو سره یو داسې تل پکار دی چې غیبانه منګ او تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه معلومه کو چې کومه مینه د هغه سره صحیح ده او کومه مینه د هغه سره غلطه ده دا سړی چې مینه سره کوي دا په غلطه طریقه باندې دی دا بل سړی چې سره محبت کوي دا په صحیح طریقه باندې روان دی زما عزتمندو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې معیار چې کوم دی غسه قرآن او حدیث دی قرآن او حدیث هر هغه عمل چې قرآن او حدیث دا غینه منع کړي هغه نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه مینه کول به ګورې ناجایز دي ګناه به دي لپاره متوجي شي زه یو درې حدیثونه مختصر انداز کې تاسو مخه تقدم حدیث کې راغلي دی اول نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو فرمایل وې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ما شاء الله وشئت وای هغه کار بکیږي چې الله یو غواړي او تاسو یو غواړئ چې الله یو کار خوخه کوي او تاسو خوخه کوي هغه کار به خامخا کیږي نبی صلی الله علیه وسلم ته غصه شو ویرټو وای اجعلتنی لله ندا وای تاخذ الله رب العالمین سره وای شریک کړم په دې کې نه چې د الله څخه خوښ شي او زما څخه خوښ شي هغه به نه کیږي وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین قران کریم کې الله رب العالمین فرمای وای بندگانو تاسو مشران استئ او کشران استئ انبیا دي که صحابه دي که اولیاء دي که پیران دي که علما دي که نیکان خلق دي او که بدان دي الله رب العالمین چې ونه غواړي والله العظیم که څوک یو کار وکي زما عزتمندو دا خبره غلطه ده چې الله یو غواړي او رسول الله یو غواړي صلی الله علیه وسلم نو دا کار بکیږي نبی علیه السلام منکو وی فرمایله تاسو وایا چې ما شاء الله ثم شئت چې الله یو غواړي بیا تاسو غواړي نو هغه کار به ان شاء الله تعالی کیږي بیا دا غینه روسي تاسو غواړي نو هغه کار به کیږي الله رب العالمین سره یو ځای مشیت د شام نه شریکيږي زما عزتمند متوجي شي دي صحابه کرامو دا خبره د ډیری مینې د وجنه کړې و نبی صلی الله علیه وسلم منع کړه وای دا مینه به ما سره نه کوي دویم حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه کی راځي صحیح حدیث دی وای دا استتل حیری علاقیتا الته ولیدل چې داخله کړه لګیږي او د خپل مشرانو ته سجدي کوي د مینې د وجنه او د تعظیم او د احترام د وجنه واپس شکل راغی نبی صلی الله علیه وسلم نے اجازه طلب کړه وې دا الله نبی صلی الله علیه وسلم هغه خلک علیږي او مرداران او فاسقان او فاجران او پادشاهان ته سجدي کوي وې ما په ځل کې سوچ کو چې نبی صلی الله علیه وسلم د دوه جهانو سردار هغه ډیر لایق دی چې موږ هغه ته سجده وکړو هغه ته سر ټیټ کو وې دی وجه تاسو ماته اجازه ورکړئ چې تاسو ته سجده وکم زما عزتمند متوجي شي معاذ بن جبل رضی الله عنه دا سجدي اراده چې وکړه دای د دشمنی د وجنه وکړه نعوذ بالله کنه د مینې د وجنه د وجنه وکړه دا اراده محبت وسره ډیر زیاتو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمای وای نه وای ما ته کوم د سجده نه کیږي ارایت لو كنت مررت بقبري اكنت تسجد له وای دا راته ویوا کچرته تراشی او زمړی ما په قبر کې پروتم زما په قبر باندې ته تیریږي زما قبر ته سجده لګی کنه هغه فرمایل چې نه کله قبر ته موږ سجده نه لګو موږ څه قبر پرست نه موږ مسلمانان دا خو د مشرکانو کارونه دي قبرونو ته سجده لګول قبرونو ته ورتګ دا غینه مددونه غختل الته چې کوم د سکه لکه دا بابا بچي ور کوي دا بابا پلان کې دا نه کوي دا بابا چې کوم د پلان کې مصیبت خکې دا د لیوانو بابا دی زما عزتمندو صحابه کرامو کې دا شی نو وی فرمایل چې نه قبر ته سجده نه کومه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها کچرته وای ما اجازه کولې چې د غیر الله د الله نه ما سیوا بل چا د سجده وکړي شي وای ما بس زنانه ته امر کړی و چې خپل خاوند ته چې کوم د سجده کوه ځکه د خاوند په زنانه باندې ډیر حقوقي خدای الله نه ما سیوا بل چا ته سجده کول دا ناجایز دي دا حرام دي دیم حدیث صحیح بخاری کې راغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا حدیث هر مسلمان ځان سره یاد کړي کاغذونو باندې ولیکي او خپل بچو ته چې کوم دی وریاد کې چې زمونږ او تاسو د نوې نسل عقیده د سالم او صحیح پاتې شي دا غلط خلک چې کوم راځي او فتنه قسمه راوړي او زمونږ او تاسو د نسلونو زمونږ او تاسو د نوجوانانو عقیده خرابوي
زما عزت مند د دې مقابله په منګه او تاسو ټول باندې فرض او لازم ده دی خو متوجي شي جزاكم الله خيرا خبره ته متوجي شي چې منګه او تاسو خبره اورانه نشي کما حدیث کې راغلي دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم و اي زما صحابه کرامو اي زما د امت مسلمانانو و اسنا چې تاسو ما سره دومره مینه شروع کړئ دومره محبت را سره شروع کړئ چې ما د خپل مرتبه نه اوچت کړئ او د الوهیت مرتبه ته مې چرته ونه رسوي الله رب العالمین سره مې ګورې چرته شریک نه کړئ لکه څنګه چې نصارا را لګیدلیو او عیسی علیه السلام سره دومره مینه وکړه چې هغه ته والعیاذ بالله من ذلک د الله زوی ویلا اسنه چې تاسو ما مبارک داسې کار ونه کړئ دا مینه وګوره ما سره نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما ته د الله بنده وي ما ته د الله رب العالمین رسول وي صلی الله علیه وسلم دیو جنا زما عزت مند حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم به دعا کوله د دعا ته متوجه شي څومره خیسه دعا کړې ده اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وي رب العالمین اتق زدا دعاکم زما قبر د شرک اډمه جوړه الحمد لله على ذلك د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر چې کوم دی هغه نه څوک د شرک اډنه شي جوړولې بحمد الله د نبی صلی الله علیه وسلم د ارمانو چې زما د قبر د څوک عبادت چرته ونه کی دغه بندګي چرته ونه کی زما عزت مند دا اولی ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت ته د معیار خود لري او د تل خود لري چې مینه به ما سره هغه مینه کوي کوم چې قران او سنت دغه اجازه ورکړي که چرته قران او حدیث دغه اجازه نه ورکړي زما عزت مندو زمونږ استاد بدرونو کې به نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه ډیره او کنه صحابه کرامو بدرونو کې به مینه ډیره و هغه خوب مشهور دی منګه تاسو سره اوریدلې دي الله ته پته دي چې رښتیا به که دروغ وي ولیکن بعضی ملګرو هم د څه اوریدلې چې دا رښتیا خوب لیدل شوی دی وای چې خوب ولیدو د دې زمانه سره ملګریو هغه ویناس خپل مابین کې تذکری کولې وای چې نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موږ وې کنه موږ به د قرباني ور کړې و دا هم کړې و ځانونه هم په قربان کړې و سرونه هم په شیندلې و دا بچي هم په قربان کړې و مالونه هم په تیر شوی و وای د شپې چې کوم دی د خوبي ولیدو په دې کې چې ګوري یو غاړي کې سواری او یو ډیره خطرناک چړې د پاغي باندې روان دي نبی صلی الله علیه وسلم مخ کې ناشته دغه ملګریم په کې ناشتي صحابه کرام هم په کې ناشتي غاړي چې کوم دی خراب شو خطر و په دې باندې چې واپس روان نشي او دا نبی صلی الله علیه وسلم به چرته تبان شي والعیاذ بالله من ذلک دا ملګری وای موږ منډه کړی یو طرف ته منډي او بل طرف ته چې ګټي وګوري دي غاړي ټیرونو ته کیدو ګټم چې راوړلې چې هم کتلې صحابه کرام چې کوم دي د ټیرونو د غاړي ته خپل سرونه یې خري او په خپل سرونو باندې او په خپل بدنونو باندې غاړي راټینګ کړي دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چرته نقصان نه رسیږي هغه ته چرته تاوان نه رسیږي زما عزت مند صحابه کرامو د دینه غټي قرباني نه ورکړي دي دا خو ډیره معمولی خبره ده الغرض زما مقصود دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم سره به داسې مینه نشي کولای چې هغه د وجنه منګه او تاسو د الله د دین د حدود چې کوم دی هغه